د الله رسول فرمایي دا رزق په انسان پسې دی ګرځي لکه مرګ د مرګ سمه تا ځان خلاصولی شو تر اوس پر دې روی زمین دی سړی شته چې د 200 کالو څخه ژوندی دی د 500 کالو څخه ژوندی دی د مرګ ځان خلاص کړی دی ستا نست د الله رسول فرمایي دا رزق هم په انسان پسې دغه ګرځي لکه مرګ د مرګ څخه ګوره چا په کمره کې چا په څاه کې چا په هسپتال کې چا په کور کې چا په مسجد کې چا په خانقاه کې چا په لوړ غره کې ولاړ سه یو لویه کمره یې جوړه کړې په هغې کې د مرګ څخه ځان خلاص کړی دی نه دی خلاص کړی د الله رسول فرمایي له رزق هم ته ځان نشي خلاصولی دا رزق په تا پسې دی ګرځي لکه ستا مرګ د مرګ څخه مړ ځغلو د مرګ څخه مړ ځغلو د الله رسول فرمایي رزق په تا پسې درځغلي رزق په تا پسې درځغلي د الله رسول چې دا خبرې وکړلې نو یو سړی وایي حضرت علي کرم الله وجود وایي ښه زه یو څاه کیندم په څاه کې یو سړی اچوم پر سر باندې بیا تختی و ارشي چې هغه ورېږدم اوس ته ماته دا راوښیه دله رزق د کومې خوا راځي چې ته بس رزق ال په انسان پسې دی ګرځي لکه مرګ دله رزق د کومې خوا راځي حضرت علي کرم الله وجهه ورته ویلې ول مرګ د کومې خوا ولر راځي تا خدای وتړی او دله مرګ د کومې خوا راځي مرګ څوک ولر راولي بنده یې راولي که الله راولي الله یې راولي او نو چې مرګ راوستلی شي رزق ولې نشي راوستلی وچاریان سو وای ایره کوم خبره ده یو سړی رالی کافر پیغمبر علی السلام ته ویلي چې دا تی دا وایس چې دا الله جنت پیدا کړی دی جهنم پیدا کړی دا چیرې دي نو جنت او جهنم چیرې دي دا څنګه کیسه ده د الله رسول په خبره سره اوس پوس چې دا سړی خو نه پوهیږي به خالد یو خبر ورته وکړل دنو دا خیال چې توای دا جنت دون غټ دي د ادنا جنت دون جنت لکه دا دنیا لس واره سل واره زر واره دا دنو چیر دنو دنیا خو مشرق مغرب شمال جنوب معلوم دي د الله رسول ورته ویلې ول دا شپه چې راشي ورځ چیر ولاړ شي شپه چې راشي ورځ چیر ولاړ شي اوس د یاریان چې شورات سنل تعالی د خدای نږدې یو ځای چې کښیر شوله یواره یو خاره واړی بیا بل خاره دا اوس ماجګر سو ما شام سو دا ورځ چیر ولاړ الله رب العزت یو ځای کښیر شوله دغه غټ ځای ولري شي دي نو چې الله رب العزت دا دون لوی ورځ ځای ولې سي جنت نشي ځای ولې دا غسل په خبره سر خلاص نو د الله رسول فرمای دا رزق پتا په سیدا سي ګرځي لکه مرګ په مشت څنګه ګرځي دا رزق د الله رسول فرمای پتا په سیدا سي ګرځي خو چون کې خبره دادا زموږ رته نه لويږي د مرګ مزړه ته لويدلې د څونه کوششونه کو چې ځان بچاو کو د رزق مزړه ته نه لويدلې بس قرار موږ یا خدای خبر لا څنګه خبره د امتحان دی ازمایش دی کوس وی سړی وای چې شنو دار کم نو بس بیا پر قرار پر کور کښینم زه به قرار پر کور کښینم بس ماته خدای پاک رزق راکړي نو کدا خبره وای نو بیا الله تعالی سونه ول درکول تا ته بشي ول درکول تا ته غوژونه او عقل ول درکول ول درکول ورسې وګورئ په دې ښار کې ډېر داسې کسان سته په سترګو ړانده دي په غوږو کاڼه دي په خوله ګونګیان دي په لاسو په پښو شل دي د لوږې ولې نه دي مړه سوي د لوږې ولې نه دي مړه سوي نو خو معلومه دا سوه چې الله رب العزت رزق ورله لیکلی دی او نو چې ورله لیکلی دی یا زور ته بانه سم یا ته ورته بانه سي دلته شی رسیږي نو دغسې الله موته تعالی سن او پښې او عقل او فکر او سوچ را کړی دی نو لهذا اوس نه راوځه الله رب العزت فرمایي اوس نو ته دا خپل کار په خپله کوه تنوي صاحب ډېر زورور عالم دی زموږ دیوبند هغه فرمایي وایي زموږ عجبه یو خام خیالي ده موږ فکر دې خبرې ته نسته وایي دا موږ ته چې منډه ترنډه کوو نو بس ماښام راسو یار ما دونه ګوله پیدا که ما دونه موټر پیدا کوي ما دونه مځکه پیدا که ما دونه مطلب روپۍ پیدا کړلې خو دغه خبره ده په اصل حقیقت کې وایي د دې مثال دی لکه یو کوچنی ماشوم دی تا دته قلم په لاس ورکړي د دې کوچني ماشوم لاس تا په لاس کې ونیوي اوس وده ته خط ولیکه دی قرار داسې الف ولیکي بیا لام ولیکي بیا بل لام بیا بل بیا ها لفظ الله چې جوړ سو و د کوچني څه خیال دی دا چا ولیکي ما ولیکي او د لاس چا په لاس کې د بابا په لاس د کاتب په لاس کې و زمر د کوچنیانو دماغونه دي د خپل لاس ته می فکر ستا وقلم ته می فکر ستا ولفظ الله ما مثال درکې لفظ الله ته می فکر ستا چې دا ما ولیکي و دې ته فکر نشته چې د ما لاس چا په لاس کې د کاتب په لاس کې د غس زمر و دې ته فکر ستا چې زه ووتم د باندې روپۍ می پیدا ک ګوله می پیدا ک پلانې می پیدا ک و دې ته فکر نشته چې د ما ورځ د چا په لاس کې د چا زما عقل د زما سترګې د زما لاسونه د زما ټول بدن د چا په لاس کې دی
د الله په لاس کې دی و ځان ته مې پام سته و الله ته مې پام نسته صحیح سلو او عجبه خبره مولانا تنوي صاحب فرمایي شپاله تنوي صاحب رحمه الله وای دا زما واستای اختیار نه دی اختیار چې زه پلانې کار په خپل اختیار کوم دا زموږ اختیار هم د الله په اختیار دی زموږ اختیار هم د الله په اختیار کې دی زه اختیار نه لرم کدا زه کوم شي ته اختیار وایم دغه اختیار د الله په اختیار کې دی صحیح ازمن جلالین سبق تیر سلو دا کافران رالو پیغمبر علیه السلام ته کښینستل ابو طالب بیمار ولو نو ابو طالب ته ویل چې دا ستا وراره نو اوس داسې ظلم کوي داسې ناجایزه کوي ول څه ظلم ناجایزه کوي ول دی وایي د خدای چې دی هغه یو دی الله یو دی اله یو دی دا دونه دنیا یو خدای ته وسپارده نو خدای پاک کولی شي دا ګرده دا خو نور خدایان ګرده سره یو ځای دي نو هغه په ګردې سره کوي دی وایي یو الله دی دی څونه لوی اعتراض وکړي اوس نو دې ته نه ګوري چې زم الله پیدا کړی مې لمر اوس سپوږمۍ م الله پیدا کړی د مځکو اسمان هم الله پیدا کړی دي نو خو الله یې چلیو دلته چې دا کم دویم خدای تابت جوړ کړی دی ته چې خدای بولي هغه خو تا په خپل لاس جوړ کړی دی اوس که الله وایي دا دنیا زه چلوم نو خو حق دی مځکه او اسمان او لمر او سپوږمۍ او شو بدګرده ما پیدا کړی دی نو موږ سره ومنل زموږ ایمان دی نو دغه بد خو تا په خپل لاس په خپل جوړ کړی د ډبرې سې دی جوړ کړي نو دی بیا څنګه د الله سره شریک کوي کافرانو به ویل ولدین اوس وایي چې بس دا ټول دنیا یو خدای چلی یو خدای ټیک د منو دا نور خدایان به موږ سره مني نو دا دی نه ده چې د دې په دې خبره سر نه خلاصېږي دا اصل الله د دې په زړه سټیمپ پر لګولی دی پر عقل پر زړه سټیمپ پر لګولی دی دا نشي فهمولی چې څنګه دا ما جوړ کړی دی زه د ځان خدای بولم ګورئ شنی چې له چا پیدا شي هغه د زه چې د چا څه پیدا سوی یم ته چې د چا څه پیدا سوی نو هغه زما ستا بابا دی که مې زوی دی بابا مې دی یو نو دا څنګه کېدلی شي چې ګوره دا کافر راولاړ سي د ډبرې سي چیز جوړ کړي بت جوړ کړي نو د ډبرې ستا بت جوړ کړي نو خو ته د خدای سولې نو خو ته جوړ کړلې دی څنګه ستا خدای سولې بس د کافرانو پر دماغو الله رب العزت پرده وراچولې صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي دا مرګ په انسان پسې داسې ګرځي دا رزق په انسان پسې داسې ګرځي لکه مرګ که د زړه تلویږي ښه خبره ده که نه لویږي بیا به نو ګرځو بیا به نو ګرځو او د الله رسول فرمایي لو فر احدکم من رزقه ادرکه کما یدرکه الموت رواه طبراني که انسان د مرګ داسې انسان زغلي له مرګ تیښتي منډه وي یو رقم له مرګه بچاو شي یو رقم یو ورځ رازیاته شي د الله رسول فرمایي دا ستا رزق په تا پسې داسې ګرځي څه وایي وایي لو فر احدکم من رزقه که چیرې یو سړی له رزقه منډې وي ترنډې وي زغلي ځان بچاوي تیښتي نو د الله رسول فرمایي ادرکه کما یدرکه الموت دا رزق به تا دا رقم پیدا کړي لکه ته چې د مرګه منډه وایې دا مرګ بیا تا څنګه پیدا کړي داسې به دې پیدا کړي سبحان الله عبد الله ابن عمر فرمایي وی را تمرتن پیغمبر اسلام پر لای روان را تمرتن عابرتن فاخذها فناولها سائلا فقال اما انك لو لم تاتها لاتتك رواه الطبراني پر لای روان خورما پرتاو دای راواخست چې راواخست یو سائل رالی د الله په نامه ماته یو شی راکړي نو د الله رسول دا کجوره واغه ته ورکه خورما هغه ته ورکه هغه خوړلې یو خوړله د الله رسول ورته وفرمایل دا کجوره الله ستا دپاره لیکلې وه ولکته دلته نه وای راغلی پر دې لاره دا کجوره ستیکر درتله دا خورما ستیکر په خپله درتله اوس یو سړی وایي چې ښه نو خورما نو پښې لري خورما دی پیژني الله رب العزت اسباب پیدا کړي دي اسباب زما په ذریعه به تا ته درسولې وای ستا په ذریعه به ما ته رسولې وای نو دا خورما به الله تعالی درغلې وي کتل تر غلې نه وای نو د الله رسول فرمایي لو فر احدکم من رزقه که یو سړی د رزق وتشتي منډې وي ترنډې وي چنځغلي نو ادرکه کما یدرکه الموت داسې به دا رزق ودته ورسیږي لکه مرګ چې دته ورسیږي بس صرف د یوې خبرې کمې د عزیزان د یقین کمې د یقین زموږ د الله رب العزت خبره زړه ته نه لویږي موږ ما دونه دعای وکړې ما دونه وظیفې وکړې ما دونه لمنځونه وکړو د هغه باوجود مې کارونه نه سره سمیږي د الله رسول وفرمایل ته پریشانه کېږه مه که یو شی وځنډېدی
الله رب العزت زموږ نوکر نه دی نعوذ بالله چې ما ور نارې کې الله رب العزت راځه کو چې ټیک ته بس سید ته څنګه وایه الله رب العزت مختار کل چې کوم بلل کېږي د هر څه اختیار د الله په لاس کې دی نو بس الله فرمایي پر تا باندې غږ دی پر ما باندې رسېدی دی اوس که ته وایې چې یا ما در غږ کو تا ولې ماته جواب نه کوي تا ولې زما کار نه راوکوي نو بیا ته څه چم کوې ښه ما کار نه در وکړي نو اوس ورسه بیا بل خدای لري نه لري نو خو بیرته دغه لر راځي نو د لې ودرېږه الله فرمایي پریشانه کېږم زما په دې کې حکمت چې زه تا ته نه درکوم ما په دې کې یو ډېر لوی شی ایښی چې زه ورته هغه شی پر هغه ټیم نه درکوم نو لهذا پریشانه کېږم د الله رسول فرمایي نو عبد الله بن عمر فرمایي وي پیغمبر سم را تمره غابره فاخذها فناولها سائلا فقال اما انك لو لم تاتها لاتتك کچیره تنوي راغله د کجور استیکر په خپل درتلله